رسول فرمائے اے سعد رضی دے حلولہ کا مستجاب الدعوات وے جوڑ شے سعد رضی حلولہ کا مستجاب الدعوات وے جوڑ شے اللہ وے دے تو دعا قبلائی ویغن بعد ارتویچ اے سعد والذی نفس محمد بیدے اے سعد پہ ایک ذات میں دا قسم ویچی دے محمد مصطفیٰ روح یہ دے پا قبضے و پا قدرات سے دا یہ دے پا قبضے و پا قدرات سے دا کیم ناس سے چے حرام پرتی اے دق سڑی یوا خلولو کما دے حرام اپرتا یول مینزی اللہ دے سڑویشتے اور ازر اثر قبلائی کیم اجد چے پا حرام پلنا و شداد جہنم مستحق دا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یو سڑی پلاس درہم ازون تا کپڑے اکڑا جوڑا وی گنڈلا وی غستلا اپدے لاسی درہم سے یو درہم دے حرم دا خیانات دے کڑا دا دھوکا دے کڑی دو فراڈ دے کڑا دا ظلم دے کڑا دا درویغ دے ویلی دی چال دے کڑا دا چال چالان دے کڑا دا کم ترتیب سرا دا پغالات فراڈو پا دھوکی بندے اگر شاید انر دبا اکڑا دا اگر شاید دبا اکڑا دا دغا تو تپتا شتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ دغی واری پی درہم یہ کپڑے تا اور ملاو دا نو درہم حلول دی یو درہم دے حرم دا دغی یو درہم دے وجنا اگر صحابی بیان کئی کہ سے پہلے چے پوجود دا کپڑائی اللہ پاک کی یو عمالیات کپڑائی دوے او بوسی بے تری بلا کپڑا حلولا وے غندے بے لنس کوا حلولا وے غندے بے رب تا جڑو پریوت کوا دا کپڑا دے چے پوجود بھی اللہ دے نمیل نکا بلائی عمال نکا بلائی بدے گنا بات کے تاکید دی پورا فرمائی وچے او صحابہ وے دا سی دا دوڑے بوتے بجیتا یولے وچے رب دا دا گوشینا کونو کی کچھر دا خبر بودے محمد مصطفیٰ نا پندغے بجے نہیں آرہی عزت مند دین کمائی درتا شاک دین کمائی حرامنا میں بریک نہ لگے دی حرامنا میں بریک نہ لگے دی عزت مند غیبت شیمت کی نا بغض دا کوئی میرمی روز جوڑتا یو بل سرا ظلم زیوتائی کول دیکھ حق پپشے پامال کول عزت مند دا ٹولا اخلاق شرسی ادغی رزیل اخلاقی نا زون بچ کول کھلی اخلاق جوڑول کھلی اخلاق جوڑول ٹولا زندگی چی تاجد کری ٹولا زندگی چی دے ورزے ریجانی ولی پدغی نا بہتر دا چی خلی اخلاق شری بجوہ بندی چاہتا تکلیف مارا سوا چاہ سر ظلم زیوتائی ما کوا چاہ زڑتا تکلیف پجوہ مارا سوا دا جبہ دمرا زہر لری چی محمد مصطفیٰ دغی غب متاثرہ کڑا دا تو تا پتا شتا بیا شے متعلق چکی میں خبر شوئی ہوئے دا اللہ رسولی ہی آرام ورکڑا ربے دخشی عزت مند ہے چاہ بندے تحمد نہ لگاول چاہ متعلق بدگمونی نہ کول بدگمونی چی دا خوئے دیرے تلائی دیرے لکچے دیرے رنڈی خونے تا تلا دا کنجر خونے تا تلا دا یا دیرے دا گناہ چارے پڑھے چاہ بندے بدگمونی نہ کول حسن زوان کوا پا مسلمان بندے چی نا دا جماعت تا تلائی آمان نیک آمالے دے پورے تلائی یا وے دیر تبلیغ تا تلائی دا کوا تو تا پاتا شتا حسن زوان بندے اللہ پاک نیکی دے رکھائی بدگمونی دے پچا بندے اکڑا دراب پا مکشوے دغی خبر سوال در بندے کیری اللہ پشتنا کئی پلون کی متعلق تی پا پلون کی زویش بدگمونی کڑی ہوا خوش ہے تو سرا سے شہادتو چی دا خبر دے کولا چی دا سڑائی گناہ ترون رب بندی عزت مند خپل بنگون دیر گرون دی بدگمونی نکول حسن زوان کول و عزت مند دے بے حیائی نا زون بچ کول دے گمراہی نا زون بچ کول زخپلا خبر عزت مند اختتام تو رساؤں گمراہی نا زون بچ کول گمراہی نا زون بچ کول دے بے حیائی نا زون بچ کول دے کیم سڑی وجود چی دے حرام پنیاد بندے دے شزے یا دے نرغیندہ ویڈ کی سر اولا گے دی سیمرا چی اولا گے دی دمرا وی اللہ پاک دا گوشے انار تکائی و جہنام یرتوے ہوا چاہی دے جہنام پیروے دا سیٹ سویزی اول بروزے قیامات چی رب حساب و خلی شای ہونی نوے رب تا جاگیری چی رب پا موئے دا سیدت سے کری عزت مند بے حیائی نا عزت مند دے بے حیائی و دے گمرائی نا عزت مند زون بچ کول دے پخاشی نا زون بچ کول دخپل استرگے پوکے کی عزت مندے دخپل استرگے پوکے کی نند دے استرگے پزاریے سرا سمرا گاندہ چے زڑتا نوزی نن پخپل وجود سے خیانات نہ کوا عزت مند زکوے تو پو وجود سے خیانات نہ کھائی زکوے دے تو پو وجود سے خیانات نہ کھائی حرام نہ کوا شہوات پا کنٹرول شو ستا سترگے پوکے کا تجینا پوک کا عزت مند دے دے سترگے ہو دے غجے پزاریے سرا زڑتا عزت مند گاند کی زیڑی روح بھی مورے دی
روح بھی مریږي عزتمند دې صحابه بال بچا خو نظر ته وژلا چې لوس عزتمند لوندې کوي او په پښه کټ کوي چې موټو بال بچا په دغه لوس باندې تشای راغی عزتمند تلای په باندې ګوري داسې بې حیايي او ګمراهي چې فرشته او الله رسول خو پرېږده شیطان و حیا او نوکیا وکړې په لګای او وکړې مش په دې وکړې په لګای عزتمند دغه نه عزتمند کچېره روکتام دې پورا عزتمند سوچونه عزتمند سرنگی چې د صفاسین د حالات تا دا حالات ان قریب روان ده موت به بنی حالات عزتمند چې دا غان راغی دا سترګې په غېږه په ذریعہ سره دغه ته غان کیږي دا غان په الله نور کیږي دا رب ته سوال کول د دغه سړی د پر ډیر ورونای دغه د سترګې نه عشق را چول دا ډیر ورون شي دغه ته کله دغه به حیايي په ذریعہ سره کیم غان کیږي روح بیمار شي دا ول موضوع ته جماعت راسي خدا د سپینه خلی نه شرمېږي دا د مشرونه د سپینه دې ستره نه شرمېږي یو وخت روان دا چې د غند عادتي دي دا عزتمند جماعت ته پسول او زوریا نه بيزه یو وخت روان دا څنګه چې د صباسین حالات دي هغه حالات نن د موت او وطن روان دي عزتمند امریکا نرسي چې پلوس میں نزیجه جماعت کا ماسا قرآن تلاوت ما کوا تسبیحات ما کوا رب تا شڑو پر یاد ما کوا دی مسلمان سر خیر خواهی ما کوا خو عزتمند چې کیم زهر یې روکړی دی هغه زهر موت او حفاظت کوي او سترګې او په غږې باندې استعمالای او په دغه سره خبرې کوي